سر جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ما ویل کچیر داسې یو موضوع موږ ته راکړئ چې د جسمي او جنسي کمزورتیا لپاره کار وکړي دا به ډېره زیاته ښه شي. سیاست دا خو څه مشکل خبره نه ده. زه نسخه تاسو سره شریکوم، یو طبیعي نسخه ده چې هغه تاسو سره شریکوم او هغه چې د انسان طبیعي ځواک چې دی هغه زیاتوي. دا یو څو اجزا دي هغه ځان سره ولیکي، نوشته کوي په ویډیو کې مخکاره کېږي چې دا اجزا چې یوځای کوي او استعمال کوي ډېر ګټور دي. دې نسخې اجزای ترکیبي چې دي هغې کې شامل دي چې بادام 100 ګرامه، کاجو چې دی هغه 100 ګرامه، پسته چې ده هغه 50 ګرامه، چارمغز چې دی 50 ګرامه، چلغوزه چې ده 50 ګرامه او ورسره 10 دانې چې دي شنه الایچي دانې واخلئ. تاسو به داسې وي دا ټول اجزا به یوځای کړئ او د هغې نه به پوډر جوړ کړئ او د استعمال طریقه یې دا ده چې سهار او ماښام یوه قاشقه چې ده هغه به شودو سره څښئ او دا به انشاءالله تاسو په یو اونۍ کې چې دی د دې چې اثرات چې دی هغه به حس کړئ انشاءالله. او که دا څه ورته وایي دا نسخه هم خوښه شوې او دا استعماله کړئ او بیا موږ سره خپل نظرونه هم لازمي شریک کړئ. او ستاسو نه مننه او زه ستاسو هر وخت په خدمت کې کوم نور سوالونه دا سوالونه ما سره سوالونه پوښتنه کوئ انشاءالله هغه به جوابوم. خو سیال صاحب تاسو دا نور لیدونکي چې دی هېر نه کړئ دا چینل سبسکرایبول، لایکول او شریکول. ډېره مننه.